الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. د نیک عمل د برکاتو بیان می شروع کړو. یو حصہ می تیره جمعه درته وی چې نیک عمل څه ته وی، په هغې مې تیره جمعه پوه کړی. او بیا د نیک عمل برکات ما وی لومبی برکت یې دا دی چې الله د انسان په زړه کې سکون او اطمینان پیدا کړي، خوشحالی دی. د دنیا ژوند دی د خوشحالی وي. او دا قرآن شریف کې الله فرمایي من عمل صالحا، هغه انسان چې هغه یو نیکي وکړه، نیک عمل کوي. صالح ما ویلو هغه عمل ته وایي چې په هغې الله او رسول خوشحالیږي، د الله او د رسول د منشا مطابق عمل وکړي. بیا مې دوه قسمه درته ویلي چې ځینې کارونه الله وایي وکړه، د هغې خپلې مرتبې دي، د هغه مرتبو مطابق یې سړی وکړي. دا مستحب دی، دا سنت دی، دا واجب دی، دا فرض. دا هم نیک عمل دی. ځینې اعمال داسې دي چې الله وایي دا مه کوه، د هغې خپلې مرتبې دي، بیا دا حرام دی، دا مکروه تحریمي دی، دا تنزیهي دی. نو کول د نیکۍ او د ګناه نه ځان ساتل دا نیک عمل دی. بیا الله فرمایي من ذکر او انثی، که دا نارینه دی او که دا زنانه دی. نو فلنحیینه حیاة طیبة، په دنیا کې به ښکلی ژوند ورکوم. ښکلی ژوند ما تېره جمعه ویلي مې د یو دا دی چې په سړي ژوند د اطمینان او د سکون وي. دې ته ښکلی ژوند وایي. زړه مطمئن وي، پیسه شته که نشته خو زړه مطمئن، کور خپل دی که پردی خو زړه مطمئن، موټر شته که نشته خو زړه مطمئن، نوکر شته که نشته خو زړه مطمئن. خوشحاله ژوند دی، خوب بېغمه ورځي، بې ګولوده کېږي، بے گولو پاسی، اس قسمه په ده باندې څه غم نشتا، تکلیف نشتا، بوج نشتا. دې ته ښکلی ژوند وایي. یو څو واقعات مې هم درته تېره جمعه ویلي وو، نن درته یو واقعیت به بیا هم ویم. په دې دین په دې بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی دی، ذوالنون مصري رحمت الله علیه. نیک سړی، دوه ورونه دي، پلار یې مړ شو او ډېر مال ورته پاتې شو. د یو ورور یې دا مال په تجارت کې لګول شروع کړل. ځمکې اخلي او تجارت کوي، منع نه دي، جایز دي. مال یې زیات شو. دا بل ورور یې ټولې پیسې وړي او د حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه
په مریدانو په شاګردانو لګئ. دا رور یو ځل دا بل رور کېنو چې د خدای سپېره ما تا ته د پلار نه یو شال مال پاتې شو، راشه وګوره د ما مال څومره ډېر شو. باغونو ته مې وګوره، ځمکو ته مې وګوره، نوکرانو ته مې وګوره. نو ته ټول عمر دغه یو سړي پسې لګېدلې، ټول پیسې دې نه وخوړی. د پلار مال یې دنه ټول بېغمه کړ. د ده په دې زړه کې یې یو پوټې غوندې داسې لږ غوندې شک او شبهه پیدا کړه. د پیسې دا لالچ خو ډېر عجیبه شی دی. دې هم په دې زړه کې وی چې یاره واقعي دا څو شو، دا خو دی صاحب له زه ځمه او راځمه او چې څومره پیسې دي وړمه، دې ما ته دا نه وایي چې مه راوړه، پیسو نه خو زه خلاص شم. نو یو ځل ذوالنون مصري رحمت الله علیه ته ورغی او هغه ته یې دا ووایي چې صاحب هغه رور خو راته داسې ووایي. دا پې پوه شو چې د دې سړي په زړه کې هم څه نه څه فرق راغلی دی. دی هم په دې خفه دی او په ما ګمان غلط وکړو. دا د ګمان هم په ما غلط دی چې ګنې دا ذوالنون مصري رحمت الله علیه هم دې ته ناست دی چې خلکو نه پیسې وایي، خلک راوړي او دې ته وایي، خلک راوړي او دې ته وایي. وی ده داسې وکړه، دې بزرګانو له خدای یو طاقت ورکړي، هغوی له الله یو کرامت ورکړي. وی داسې وکړه، یو نسخه یې ورته ولیکله، دا دارو دا دارو دا دارو دا 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 راوړه. وی نورې خبرې درته وروسته کوم، دا څیزونه راوړه. حلال پساري دکان ته دا چې کوم د مفردات خرڅوي، دا د حکیمې دا یو شی خرڅوي. هغه پساري دکان ته لاړ او د هغه نه هغه څیزونه راوړل. د 100 پیسو شو یا د 2 پیسو یا د 2 یا د 1 روپۍ د 2 روپو، هر څه چې خو معمولي شی و. وی رور دې راوله. رور یې خو دقسې مخامخ کېنو، امالدار رور ورته ما هغسې نیغ ګوري. د مالدارۍ ځان له یو نشی، مالدار سړی که دیندار یې ډېره لویه خبره ده، خدای ته ډېر خوښ دی. او که مالدار سړی متکبر دی او کبرجن دی او د خدای نه لرې دی، دا د خدای باغي دی. بیا په غریبو کې هم ښه بد کیدی شي او په مالدارو کې هم کیدی شي، خو دا چې کم د دین نه لرې مالدار یې ده کې یو پوټی کبر او نشی. بیا ناست دی ذوالنون مصري په دربار کې، هغه بل لورې او داسې ګورې نیغ چې ما درته نه وې نیکبخته ټولې پیسې د نه دې صاحب وخوړې، پیر صاحب غرق کړې، تباه کړې. په دې چل خلک راغونډوي او پیسې ته اخلي. هغه مخکې د هغه رور ته وایي دا دارو دې راوړل مې او د 100 پیسو شو، د 2 پیسو یا 2 نه یا تا نه هر څه چې دي 2 روپۍ. وی ننګری راواله دا وټکوه، او پې نه دې پوهې، ننګری راواله پې وټکوله. وی اوس داسې وکړه چې دې کې دې ګولۍ ته جوړې کړه، وړې وړې مزېدارې خشته خشته وړې وړې ګولۍ ته جوړې کړې. یو ستن راواله سوري پکې وباسه، لکه مرو کې په دې مشکڼو کې چې سوري دي، هغه ستن راواغېسته او په هغې کې یې نري نري په یو کې سوري وویستل. اوس یې ماله راکړه. چې ور یې کړل، دې لاس کې داسې ونیول او دې لاس کې داسې ومږل. وی دا واخله لاس کې، چې ور یې کړل د هغې نه خدای په قیمتي هیرې او لالونه او جواهرات جوړ کړل. وی دا یو څه بازار ته قیمت یې معلوم کړه چې د 100 پیسو دي، خرڅوه مه ما نه به تپوس کوې له به خرڅوې. رور یې خو یې ولیدل چې دا معامله خو بدله ده. ما خو په دې سړي ګمان کو چې دا مسله جوړه کړې ده، دا جانماز یې اچولی دی او دا مصلی یې اچولی ده، د خو دا غرض دی. دې خو خلکو نه پیسې وایي. پیسې دولت چې یو سړی چاله ورکوي نو هغه له اخیستل منع نه دي په شریعت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له پیسې ورکړې. وی دا واله. وی صاحب څه شی؟ بس وی دا واخله که. وی آتوه افقر مني. وی دا الله رسوله زمانه زیات محتاجه چې څوکي هغه له یې ورکړه. دې وخت کې زما دې ته دومره حاجت نشته، که زمانه څوک زیات محتاجی هغه له یې ورکړه. حضور پاک ورته څه وایي؟ هغوی ورته فرمایي وی خذه دیواله او فتموله، او خپل جیب کې واچو چې ستا شي ستا مال شو، ثم تصدق به، ته غریب له ورکړه که نه، ته یې ورکړه. څه خبره ده؟
اوس زکات به مالدار له نه ورکوې او که دا پته یې مالدار ته چې دا د زکات پیسې دې نه دی اخلي. لیکن که یو سړی صدقه ورکوي، یو سړی خیرات ورکوي، یو سړی ډالۍ ورکوي او مالدار له هم ورکوي، نو هغه له اخیستل منع نه دي، نه اخیستل منع دي. دا د حضور پاک حضرت عمر فاروق ته فرمایي، دی ونه وي چې ښه ستا نه زیات محتاج خراب بل له به ورکو، نه وي تی والا تی ځان مالک که نو تی بل فقیر له ورکه. ګوره علما وایي دې کې یو څو فایدې دي. یو فایده خو پکې دا ده چې کبر دی ونه که، یو شی چا درکه او تا واغېسته ښه خبره ده. دویمه څه خبره ده؟ دویم دا چې هغه ته مه واپس کوه. دا مال چې څوک چاله ورکوي د په زړه کې د مال هغه وقعت او حیثیت کمیږي، او چې څومره یو سړی مال ځان سره جمع کوي د ده په زړه کې د مال عظمت او تعظیم پیدا کېږي. نو چې درې کړه ښه خبره ده چې د هغه نه لږ مال ولګي، د خدای په لار کې لږ مال ورکړي، د هغه به ثواب وشي که نه، ته د ثواب ذریعه شوه. او که چېرته بالفرض ستا نه بیا بل جات محتاجي نو ته یې وله ورکړه، بده خبره نه ده. نو دې رور خو هغه خو ذنون مصري له خو چې چا شوشې څوک چاله راوړي نو د حدیث ته پیغمبر علیه السلام دی په هغې به عمل کوي، هغه خو به اخېسته، شاګردانو باندې به یې لګو، په مریدانو به یې ولګو، په لنګر کې به یې ولګو، مدرسه کې به یې ولګولې. دې مالدار رورې پې دا ګمان وکړه چې نه دا د پیسو دپاره یو لوبه جوړه کړې ده، خلکو نه به دې چل پیسې راخلي. هغه ورته ښوله چې ګورې پیسې ماله چې خدای راکوي نو دې د دې نه هم جوړولی شم. یا دا واخله چې لاس کې ورکړل قیمتي لالونه او هیرې او جواهراتو، وایي دا داسې یو څه بازار کې چاته وښایه د زرو مارکیټ ته یو ساده څه ورته ویلې کېږي جواهرات چې څوک اخلي دا کاڼي ماڼي، خو چې خرڅی نو ما نه به تپوس کې، ما نه بغیر به نه خرڅی. یو ویله یو سړي ته یې کېښودل دا خرڅوم، یاره جي د دې قیمت ما سره نشته، دا چا باندې خرڅ کړم؟ دا هغلته فلان کې دی سوداګر، هغه له یوسه هغه له مونږ ورکوو دا مال. چې هغه له یوړه هغه وکته، هیرو که دا د کوم ځای جوړ پیدا کړي دي؟ وایي ته څه کوې؟ خو دا د څو پیسو دي؟ جي د دې قیمت ما سره نشته، دا چا باندې خرڅ کم؟ د فلانکي بازار ته یو سال ته لوی تاجر دی به دنه والي چې هغه له یې وړی، هغه ته یې وښولې، هغه لاس کې اړولې، هیره جي خفه کېږه خو دا دومره د قیمت شی دی چې دا خو د ګټې شی دی، خو ما سره دې پیسې نشته، قیمت نشته. چا له یوسم؟ دا فلانکي له یوسه چې هلته یې وړل، یاره جي وابلو در نه، خو دا خو ډېره لویه پیسه ده. څومره ده؟ هغه زمانه کې څو لکونه کروړونه درهم یې ورته یاد کړه چې دومره دي. دا خرڅی وی نه راکه ودرېږه چې د چا دي، هغه وی تپوس یې د قیمت معلوم کا، نو واپس یې وله راوړل. وی د څو پیسو دي؟ مالدار ور خو یې ناست دی، هغه به بیا هم ګمان څه ناڅه ښه شو، خو بیا هم پوره ګمان نشته. او زه خو ته مری مشکلې به یې د لسو پنځلسو روپو، ارور ته وله وایي وی د څو پیسو دي؟ څه وی سړي جواهرات والا څه وی زرګر څه وی چې په څو اخلم؟ وی صاحب د دې قیمت خو صرف یو سړي سره په ټول ښار کې پیدا شو، بل چا سره نه میلاویږي، او هغه هم دومره لکه دومره کروړه درهم یادوي. وی څه دې کړه؟ وی راماله هغې ته یې واغېستې او یوه شه هغه چې دارو دې پکې میده کول، هغه چټو راوړه او هغه کاڼې م راوړه، چټو او کاڼې پرې راوړه، وی دا پکې واچوه میدې که پیټه کوه، ښې میده که، او چې ښې میده کړې نو راځه دا مدرسه او دا خانقاه د دریاب په غاړو لاس کې واغېښو، دریاب ته یې وغورځولې. وی چې موږ د خدای نه غواړو نو د 2 پیسو د دارو نه موږ له خدای د کروړونو شی جوړی، خو دا څیز موږ غواړو نه د خدای نه. لکه تېره جمعه تاسو ته ما ویلو چې حضور پاک فرمایل الفقر فخری، وی فقر زما فخر دی. وی دا مې تمنا ده چې یو ورځ موړم 2 ورځې وږیم. نبی علیہ السلام فرمایي، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی د الله رسوله وی د خدای نه وغواړه چې خدای پاک فارس او روم له دومره مال ورکړی دی چې ستا په امت هم فراخي راشي. وی عمره ته په دې سوچونو کې پروت دی، وی دغه خلک دی خدای پاک دوی له دنیا ورکوي، موږ له به خدای خیرت راکوي. زموږ دنیا نه ده، زموږ خیرت دی. د دنیا مال وړو منع نه دی. ګورې ما تېره جمعه هم درته ویلو، خو چې د الله د منشا مطابق یې وګټې او د الله د منشا مطابق یې خرچ کړې. اوس دغه خلک دی خدای پاک څومره طاقت ورکړی دی، مطمئن ژوند دی. هغه بل رور چې وکتل راغی په دې کونډو یې لاس کېښود، حضرت معافي غواړم، بس زما دې رور چې دا کم مال دلته خرچ کوي، ځان پوی کا ستا رور چې دلته کم مال خرچ کو، دا دې د رور په فایده کې لاړ.
تا چې ځان له کوم باغونه جوړ کړي دي دا ستا په فایده کې نه دي، دې نه به ته ځې دا به 900 کړوسو ته پاتې وي. د چې کوم مال د الله په لار کې خرج کړ دا د ځان له آخرت ته ذخیره کړله. او ته به سملې نو رښتیا ووایه خوب درځي شپې چې ته سملې؟ وی نه صاحب. ولې نه درځي خوب؟ نو ما سره دا سوچي چې دا باغ مې ګلی ونه وای، دا سوچ مې چې دا نوکر د دې پټي نه غلا ونه کي، دا سوچ مې چې دا فلانکې نوکر رانه پیسې پټې نه کي، دا سوچ مې د شپې ډاکو رانشي غلا رانه ونه کي. بل ورته ته چې سملې د شپې دې څه سوچي؟ وی صاحب ښه بېغمه څادر راکاږه موده چې به سر بېغمه پاس. نو نیک عمل کې دا فایده ده چې د سړي په زړه کې سکون پیدا شي او اطمینان پیدا شي. دا که سړی وی او که ښځې. حضرت بی بی رابعه بصریه یو نیکه ښځه تېره شوې ده، زنانه وه، بی بی وه. یو رشته دار یې وی قریبي رشته دار وی د لاړم ملاقات له څه کار مې وسره چې کار له لاړم وی دا ټیم د مازدیګر و، وی مازدیګر وخت ورسېدم وی دا په مانځه ولاړه وه. خو اوږد مونځ یې وکړه، د ناستو ومه چې دا د مانځه نه فارغه شي زه به ورته دا خپل حاجت ووایم. وی چې مونځ یې وکړل وی بیا ودرېده بیا یو 4 رکاته وکړل. خو اوږده ښه سجده م اوږده کوي، رکوع م ښه اوږده کوي. وی چې هغه مونځ یې وکړه وی بیا د فرضو نیت وتړه. ښه اوږده فرض یې وکړل د مازدیګر. وی چې هغه یې وکړل نو ما ته اړو ګوري نه قبلې ته مخ کړې او لګیا ده په دې خپلو ګوتو په دې تسبو الله یادوي. وی دې کې د ماښام بانګ وي، ما چې ودرېږه دا د ذکر و اذکار نه فارغه شي نو زه به ورته خپله جت ووایم. وی دې کې د ماښام بانګ وي، وی چې بانګ وي لګیا 3 رکعته فرض یې وکړل. وی 3 رکعته فرض پس بیا اوږده 2 رکعته سنت یې وکړل. سنتو پسې ودرېده په اوابینو، خو اوږده 2 رکعته نفل، بیا 2 رکعته نفل، بیا 2 رکعته نفل. وی هغه دومره اوږده کړل چې خبره ماسخوتن ته ورسېدل، ماسخوتن بانګ یې ووی. وی زه ناست یم نو چې دا به اوس فارغه شي نو زه به ورته څه خپله خبره وکړم. وی دی کې چې د ماسخوتن بانګ یې ووی، وی دا ودرېده ماسخوتن 4 رکعته نفل یې شروع کړل. خو اوږدې وکړل. وی ورپسې 4 رکعته فرض وکړل، ورپسې ودرېده 2 رکعته سنت یې وکړل. وی بیا لګیا شو تهجد یې شروع کړل. زه اوس کله یو خوړم او کله دا خوړم چې اوس به دا ستړي شي، اوس به دا ستړي شي، اوس به ستړي شي. وی خبره پیشبني ته ورسېده. اخره کې ویتر وکړل، ویتر پسې سار بانګ ووی. سار بانګ چې ووی دا بیا ودرېده په سنتو، ښه اوږده سنت یې وکړل، بیا ښه اوږده فرض وکړل، فرضو پسې بیا لګیا شو خپل ذکر و اذکار کوي. چې ذکر و اذکار یې وکړل دې کې نور راوخت. وی نور پسې 2 رکعته د اشراق مونځ وکړه. او چې څنګه د اشراق مونځ یې وکړه نو وی څادر یې په ځان خور کوي چې یو پوټی غوندې به سملم. ما چېره ټوله شپه عبادت زما پې رحم راغی چې دا ورته اوس خبره نه کړم ځکه پرون مازدیګر داسې په عبادت ولاړه ده. نو پرېږده لږ یو پوټی به دمه شي نو چې کله دا د خوب نه راپاسي نو بیا به ورته زه خپلې خبرې وکړم. نو چې یو لږ غوندې خوب یې وکړ او د خوب نه څنګه پاسېده نو فورا الله ته په ژړا شوه. یا خدایه ارمان که ستا د پیغمبر وینا نه وې چې حضور پاک فرمایي چې ان لنفسک علیک حقا، ستا د وجود په تا حق دی، او ان لعینک علیک حقا، او ستا د سترګو په تا حق دی، او ستا د وجود په تا حق دی، ان لعینک علیک حقا. نو که دا وینا نه وې نو الله ما به خوب هم نه وې کړی. خو ستا د پیغمبر د وینا مطابق دی وجود له ما خپل حق ورکه خوب مې وکړ. نو الله که ما نه دا خوب لږ زیات شوي معافي غواړم، خدای ما معاف کړه. او فورا پاسېده او داسې وکړه. او داس پسې راله دوحا په مانځه ودرېده. بیا خبره ماسپښین ته ورسېده، ماسپښین بیا منځونه مازدیګر ته ورسېده. په دې یو شواروس کې ما دومره موقع پیدا نه کړه چې ما بی بی رابعې بصري ته خپله جت ویلي. یو صحابي ته به وایي چې دا څنګه چل دی، په دې خو سړی ستړی کېږي. یو صحابي بل صحابي ته وایي ملګري وی راځه کنه یو 2 رکعته مونځ را باندې وکړه او ارحنا بها، په دې مونځ مې لږ دمه کا، مونږ په مونځ ستړي کېږو. او صحابه یو بل ته وایي مونږ په مونځ دمه کا چې الله ته ودرېږو. یو سړی چې ډېر زیات هم ستړي شي او ډېر زیات د وجود خوږېږي او ستړي شي او دې راشي او یو خپل محبوب سره کینی، یو خپل معشوق سره کینی، نو وجود ته سکون اطمینان حاصل شي که نه شي؟ مونږ مونځ کوو خو مونږ دا محسوس نه کړه چې دا مونځ کې د خپل محبوب الله ته ولاړ یم. نه یو قرض دی یو بیګار دی راشه ډز وله ورکړه چې قصه خلاصه شي.
صحابه بوي بی بی رابعی بصری بوي په مانځه دمه کېږم. صحابه وی راځه چې مونځ وکړو وی په دې مونځ مې یو بوټی لږ دمه که دمه. دا بی بی رابعه بصریه ده په زندګۍ کې د خپلې خولې نه بغیر د قرآن شریف د آیت نه بل ټکې نه دی ایستی. که چا به د تپوس کو د مسئلې نو یا به د خبرې تپوس به کو نو عبدالله ابن مبارک وی حج له ورسره په لاره تلم بوډی د بوډی او وی چې ما ته د څه مسئلې خبرې تپوس کړې دی نو ما ته د قرآن شریف آیات ویلی دی. ما به د هغې نه معلومه کړه چې دا مقصد دی. دا د دې خلکو ژوند و، دا د دې خلکو زندګي وه. هغې به منځ کې حضرت شیخ الهند صاحب مولانا محمود الحسن رحمه الله زمونږ د دارالعلوم دیوبند لومبی طالب العلم دی. دارالعلوم دیوبند له خدای بس یو برکت ورکړی دی، یو برکت خدای ورکړی دی. او زه اکثر ویم د کم دارالعلوم نقشه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل کونټه مبارکه اچولې ده نو دې کې به سړی څه ووایي چې دا دارالعلوم دی او که نه دی. مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله وی په سوچ او په فکر کې پروت یم چې خدای پاکه مدرسه جوړوم او دا دارالعلوم جوړوم او د دې دا دارالحدیث کم دی جوړ کم، دا د طالبانو کوټې کم دی جوړې کم، دا کم دی جوړ کم. سوچ فکر کې پروت یم. د شپې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید. ولې پریشان یې؟ حضرت دغسې مدرسه جوړومه دلته دینی درسګاه جوړومه. سوچ کې مې چې دا فلانکې کوټه کم دی جوړه کم، دا د حدیثو مثلا دا زه مثال ورکوم د حدیثو دا درسګاه کم دی جوړه کم، دا شی کم دی جوړ کم. وی کم دی جوړول غواړې؟ مې صاحب په دې میدان کې وی راځه نبی علیہ السلام مبارک رانه مخکې دی زور پسې کرښې داسې نیغه تاو کړه دلته به دیوال لا تاو کړې، دلته به د حدیثو درسګاه جوړه کړې، دلته به دا شی جوړ کړې، دلته به دا شی جوړ کړې، دلته به دا شی جوړ کړې. خشته نقشې راته په ځمکه جوړه کړه. دا ډیزایننګ او دا نقشه ارکیټیکټ سړي ته په دغه جوړوي، په کاغذ جوړوي. نبی علیہ السلام ماته مکمل نقشه په ځمکه جوړه کړه چې خوب نه پاسېدم اورېږه چې زر دغه ځای له ورشم چې هغه پیغمبر علیه السلام مبارک کومه نقشه راته جوړه کړې ده چې هغه رانه یېره نه شي. او زه ورشم او زه پکې خپل هغه ځای نه معلوم کړم چې حضور پاک د شپې ماته کوم ځای نه ښودلی دی. وی قسم دی چې سار واله رڼو لګېده هغه ځای ته، وی د حضور پاک د کونټۍ مبارک نښې مقصې پرتې دي. خلک وی دارالعلوم دیوبند ده او دارالعلوم دیوبند ده او دارالعلوم دیوبند ده. ما وی که ښاپېره که ډېره مو وایي چې د نور دا رڼا دا نور نه دی او دا نور رڼا نه ده. لوم الخفاش لا یظلم البدر، دا سپومې نه ده رڼا نشته. نو د ښاپېرک په دې چغو د نور رڼا نه ختمېږي او نو د ښاپېرک په دې چغو د سپومې رڼا ختمېږي. دا خو یو شان خدای دارالعلوم دیوبند له ورکړو چې نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې د دارالعلوم دیوبند بچي لګیا دي. څوک د حدیثو درسونه کوي، څوک د قرآن درسونه کوي، څوک د فقه درسونه کوي، څوک جهادي سلسله کې مصروف، څوک دعوت سلسله کې مصروف، څوک تصوف سلسله کې مصروف. والله که د دارالعلوم دیوبند شاګردان په دنیا کې نن په اربهاو تعداد کې موجود دي که څوک یې هم شماري خو به یې نه شماري. مدینه منوره کې ناستم په مدینه شریفه کې یو سړی به درس کاو نو هلته کې دوستان دي شاګردان دي په جامعه کې. یو ملګري نه مې تپوس وکړ مې دا سړي خو دا درس زه اورم اگر چې موږ ته لرې خو هغه درسونه کېږي ځای په ځای نو هغه اواز به د لوډ سپیکر ما اورېده. نو هغه بعضې واعظان دلته چې واعظ کوي هغوی لږه سختي کوي، خصوصا د دې مذهب په باب کې لږ غوندې تیزي کوي. مې دا خو ډېر معتدل او ډېر انصافدار سړی دی. دی خو چې د امامانو نومونه اخلي ډېر په عزت اخلي. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر دعا ورته وکړي، حضرت امام شافعي رحمه الله ډېر په عزت اخلي. دا سړی څوک دی؟ نو هغې وایي چې دا زموږ د جامع استاد دی او ډېر انصافدار سړی دی، ډېر ښه سړی دی. نو زه یو ځل ورغلم ورسره کېناستم چې دې فارغ شو ورسره کېناستم هسې مې خوښ شو. ما ورسره عربۍ کې خبرې کولې، زموږ د عربي خو هغې پېژنې، د هغې خپل عربي داسې ده لکه سړی چې پنجابي وایي او پنجابي سره ته د کتاب مطابق د ګرامر مطابق اردو وایي نو پنجابي په دې پوهېږي چې دا چې ته پښتون دی خو اردو یې زده کړې ده. نو هغې خو خپل عربي لکه یو پوټۍ ګډه وډه شوې ده نو موږ خو دا کتابي عربي وایو. اپه ما پوه شو نو ما ته اردو کې در فوراً خبر پاکستاني ما ویو
بیا اردو کې خبرې شروع کړې. نو ما ورته وویل چې ته اردو ته څنګه صیبه زده کړې ده، اردو دې کوم ځای زده کړې ده؟ ما ته چې زه خو اصل د برما یم، د برما، او په دې سعودي کې ما ته نیشنلټي میلاو ده، لکه د دې ځای باقاعده شناختي کارت هغې ورته تابعه و، یو مستقل نیشنلټي دلته ما ته میلاو ده، دې ځای یم. نو مې اردو دې کوم ځای زده کړې ده؟ وی دارالعلوم دیوبند کې. مې هلته یې څه کول چې هلته دې اردو زده کړې ده؟ وی ده د دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل یم، هغه ځای نه مې سند اخیستی دی. یاره تاسو یقین وکړئ بې اختیاره زما د دې سترګو ناسې اوښکې غوندې لاړې. مې الله د دارالعلوم دیوبند به چېرې د مدینې منورې خاورې ته هم را رسولی دی. د دارالعلوم دیوبند به چېرې نن د مدینې په خوره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ځمکه هم د حدیثو درس کوي. الحمدلله. دا نشئ شمېرلی تاسو، د خدای فضل، د خدای کرم، بنیاد په اخلاص و اخلاص. نو شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله لومبی طالب العلم د دارالعلوم دیوبند دی. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله وی خوب می ولید استاد یو مولوی رفیع الدین رحمه الله، او دا لومبی محتمم مو د دارالعلوم دیوبند، هغه ته خوب وی ماماجی دی، ماماجی خوب می ولیده. څنګه خوب دی ولیده؟ وی د بیت الله د پاسه ولاړی ما، او زما د دې لاسونه د پایو نهرونه او چینې روانې دي، د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي. بیت الله د پاسه ولاړ یم، لاسونه مې د پایو نهرونه او چینې روانې دي، د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي. مامې ورته څه ویل؟ ای بچې مبارک دی چې دونه پوټینې بچې دی مولانا قاسم نانوتوي. وی تا نه به خدای ردی بیت الله د دین خدمت لي، او ستا نه به د علم چینې خدای د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. هغه مولانا قاسم نانوتوي راغی دارالعلوم دیوبند بانی شو. لومبی شاگرد شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله. نو د شپې چې رمضان به راوخته، د رمضان میاشت به راله، نو شاګردانو ته به یې ووایي باس د ملاقاتیانو په ملاقات پابندي ده، که څوک هم ما سره ملاقات کوي نو ورته ووایي چې اختر نه پس به راځي، او که کوم ځای نه ډاک کې خطونه راځي نو دا جمع کوه، بوجا کې جمع کوه، ماله به خط نه راوړې، د دې ټولو خطونو جواب به اختر نه پس ورکوم. دا د عبادت میاشت چې په دې کې د عبادت وکړم. نو ټوله شپه به لګیا و، قاري صاحب به یې راوغوښته، هله قاري صاحب شابه ما ته ختم تراو کې شروع کا. نو چې ختم به وشو نو قاري صاحب ته به قاري صاحب، او قاري صاحب مرید هم دی او شاګرد هم دی، تلاوت کوه ما به ورته غوږې ښودي. ټوله شپه به ویښو، د ورځې اکثر حصه به ویښو، قاري صاحب به ورته تلاوت کو. یو ځل د کور بندیانو ته وی حضرت یته یو شپه خو خوب وکړه که نه پنځمه شپږمه شپه دی ده، او هسې نه ناجوړه راته نه شي، بوډا یې سپین ږیرې لږ غوندې خوب خو که. وی د روژې میاشت خوب د پاره نه ده، عبادت دپاره ده. عبادت کې لذت و هغې خلکو ته، مونږ ته عبادت کې خوند نشته، هغه وجه هم درته وایم. په هغې تاسو پوهیوم چې ولې مونږ له عبادت خوند نه راکوي، مونږ پې ولې ستړي کېږو، هغې خلکو له عبادت ولې خوند ورکو؟ وجه درته وایم، خو اول دا خبره خلاصه کړم. ورته څه وایي؟ وی دا خدای د رمضان میاشت عبادت له پیدا کړې ده، دا خوب له نه ده پیدا، عبادت له پیدا. چې دا کور خلک یې پوه شو چې دا خو همیشه پنځه شپږ ورځې شي بې خوبه روان دی، د ورځې پوټې خوب کوي کنه هغه هم پکې نه دی شمار، نو دا ناجوړه راته نه شي. نو قاري صاحب وایي وی ما ته د کور خلک وایي چې ته دا مهرباني وکړه، ته ورته ووایه چې زه دا ډېر زیات ستړی شوم، ډېر ستړی شوم، او نن به صاحب تراو نه پس ډېر ستړی ما له خوب راځي او وجود مې خوږېږي، نو ته دا مهرباني وکړه، ته چوټي وکړه، نو ممکن د شیخ الهند صاحب لږ اوده شي، ارام وکړي. قاري صاحب ډېره ښه همداسې به وکړو چې تراویح مې وکړې. لاول مې ورته وویل چې حضرت نن خو زما دا وجود برابر نه دی، ټیک نه دی، خو ډېر ستړی مې، نو حضرت نن به تراویح کې تلاوت لږ غوندې کم وکړو. وی ښه ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. وی تراویح کې خو مې تلاوت کم وکړو، خو چې تراویح کله خلاصې شوې نو د هغه خپل چې کوم ځای و هغې له لاړ، ما به ورته قرآن اورو، هغه به ورته غوږ ایښودی. د دین مسله ده چې د قرآن تلاوت کې هم ثواب دی، او که څوک د قرآن تلاوت د بل نه اوري هغې کې هم ثواب دی. وی چې زه لاړم، وی ما ورته وویل چې صاحب زه خو نن ډېر ستړی، مقصد مې دا و زه نوم ستړی، ستړی خو خامخا سړی وي دروغو کې نه راځي، خو دومره نوم ستړی چې ګنې ما له خوب راځي. خو ما ورته څه چل ول جوړ کړه، توریې موریې مې وکړئ د کور د خاوندانو په وجه، د حضرت د کور د خاوندانو په وجه چې صاحب ډېر ستړی او وجود مې خوږېږي، نو نن شپه که زه چوټي وکړم
او زه لږ اوده شم او خوب وکړم سهار له به ډېر ښکلی تلاوت وکړو وایي ما ته ډېره ښه ده خو دا مهرباني به کوې چې کور ته به خوب له نه ځې زما دې خانقاه کې زما په دا بیټک کې دلته اوده شه هېڅ خبره نشته دلته اوده شه او وی ما چې دا ډېره ښه دلته به اوده شم وی هلته ما چې زه اوده شم دی به م اوده شي وی فورا یې د کور ماشوم راوغوښته چې ورشه زما هغه فلانکي شاګرد د قاري صاحب راولې چې نن شپه تلاوت راته هغه واورئ اوهو خوند یې ونه کړ ما خو دې دپاره ځان ورته ستړی کړ چې دی به اوده شي دی خو بل دمه قاري راغواړي چې دمه راغواړي خو دی به د شپې ورته بیا غوږ کېږدي وی هغه لاړ هغه قاري صاحب پسې او وی دې غلې غوندې راغی زما په خپو زور کوي ما له چاپي کوي اوهو چې ستا سر مې اوچت کړ ای حضرت دا څه کوې وی نه کنه ته خو څیک ته چې زمونږ شاګرد دی زمونږ موري دی خو زما خو د قرات تا نه اورم که نه نو ته ستړی وجود دې خوږېږي لږ ونې دمه دله وکړمه چاپي دې کړم هغې پورې چې تر څو زما قاري صاحب راشي دا عبادت کې د هغوی لذت او خوند موږ له دا خوند راکوي نه که لږ غوندې امام صاحب د سار په مانځه کې تلاوت اوږد کي مقتدي څه چل کوي کله په یوه خپه کله په بله خپه او ساړه ساړه اسویلي د خولې نه وباسي نن پکې جوړ چتا بل خوا دې چکر والی بل وایي او که نه استاد خو ځوان زلمی دی دې ته خو نه ګوري چې بوډاګان ورپسې ولاړ دي بل پکې هغه دی نو او کله دی خو دمه دی که نه او استاد غریب وایي چې خدای ما خو سنت تلاوت کړی دی زه خو دې نن په مخه واغېستم رښتیا وایه موږ په مانځه کې په ولاړه تنګېږو که نه تنګېږو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی اللہ اکبر وی چې تهجد ته به ودرېد نو په یو رکعت کې به سورت بقره ووایي سورت بقره نو بیا به دومره رکوع کړه چې څومره به قیام کړی و نو دومره به قومه وکړه چې څومره به رکوع کړې وه نو دومره به سجده وکړه چې څومره به قومه وه نو دواړه سجدې د سجدو میانځ رکوع قومه دا به دومره و لکه صورت بقرې عمره نو بل رکعت ته چې به ودرېد نو په هغې کې به ورپسې صورت ال عمران دغه شروع کړو کوم صورت دی ورپسې بقرې پسې آل عمران دی بیا شروع کړو بلکې صورت نساء بلکې صورت مائده دا څلور صورتونه به په یو یو کې وې داسې خوند دی او بی بی عائشہ صدیقه فرمایي ولاړ به مانځه ته حتی تورمت قدماه د خپې مبارکې به پړسېدې دا به پړسېدې داسې دا ولې اوس به دا سوال کوو چې هغوی به په مانځه دمه کېدل مونځ به خوند ورکو سجدې به خوند ورکو موږ له ولې نه راکوي یو مثال در کوم چې تاسو پې پوه شئ چې یو سړی تبی وي او صفری وي د دې خولې بعضې وخت سړي له الټۍ ورځي که نه خولې خوند تریخ شي تریخ او د ده تبه ده نو ډاکټر ورته وایي چې ته به نرم خوراک خورې نو کور ورله فرني پخه کړي چې فرني والا راوړي دې څه وایي یاره دا مې په خولې ترخه لګي زړه ته مې څه نه کېږي اوله بیا حلوا پخه کړي دا حلوا وخوره یاره دا مې په خولې ترخه لګي د تبې والا مریض چې صفراوي مریض او په خولې صفراوي د لکه خوږ شی ورکوي پې ترخه لګي که پې نه لګي تاسو نه تپوس کوم لګي که نه او دغه سړی چې بیا تبې نه جوړ شي ته کېده ورته پېر نه یو پلیټ د ته یې پې راټینګ کا بیا بشیر جان ته کېره که نه ځه کېره ورته پلیټ خو څه کوي چې غټه مضبوطه ډونګه چې د دومره وي او ورته کېده ته ګنټه پسې ګوره ځه د ده پکې نوړی پرېښې وه دی مې خوښ دی ځکه ورسره ګپ لګم لیکن که د ده تبه شوه د دې بشیر جان خدای دې وساتي له بیمارۍ نه او یو پلیټ ته ورته کېښوده د فرنۍ او د خوږو څیزونو نو دې به یې لرکوه خوله کې ترخه ده نو دا د دې خوراک نقصان نه دی چا نقصان شو د دې سړي دې مریض دی دی چې جوړې د باندې به خوږ شي خوږ لګي ناجوړه دی نو خوږ شي به بتریخ لګي دقه رنګې زما وروڼو دا تلاوت او مونځ روحاني خوراک دی مونږ روحاني جوړ نه یو ناجوړه یو که زمونږ روح جوړ شو د صحابو د انبیاو د پیغمبرانو د علماو د صالحینو د شیخ الهند روحونه روغ و روغ ناغي دا عبادت به ورته خوږ ښکارې د خوند به یې ونه ورکاو زمونږ روحونه روغ نه دي رنځور دي ناجوړه دي لکه تبه چې زمونږ د روح تبې دي تبې نو دا خوږ عبادت چې صحابه ورته د دمې شی ویلی دی به مونږ تریخ لګي دا زمونږ روحونه بېکاره دي دا ناجوړه دي ناجوړه د روح علاج پکار دی د بدن چې څنګه علاج مونږ کوو ډاکټر له منډه وو څومره پیسې پې ورکوو د بدن علاج مونږ کوو چې بدن مو ټیک شي چې بیا ډوډۍ ته تکړه شو
بدن مو ټیک شي چې دا خوږ شی را باندې خوږ لګېږي، تریخ را باندې نه لګي، لیکن د روح علاج له څوک توجه نه ورکوي. روحاني موږ ناجوړه یو او موږ مریضان یو. نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله چې عبادت نیک عمل د هغې برکت د هغې برکات مې درته ښول، تا ته به عبادت کې شوق پیدا کېږي. حضور پاک مبارک په یو سفر باندې ته یو ځای کې دمه وکړه. 2 صحابه یو درې نه یېرېده چې دې دره باندې دشمن چې ته رانشي ور باندې حمله ونه کړي. 2 صحابه هلته مقرر کړل. وی تاسو په دې دره کې زمونږ څوکۍ کوئ، زه یېرېږم په دې چې په دې دره څوک دشمن راشي په موږ حمله ونه کړي، زمونږ څوکۍ کوئ، نورې لارې په امن دي، خو د درې نه موږ یېرېږو. صحابه 2 صحابه وی صاحب دا ډیوټي موږ وکړو، ټوله شپه به وکړو. وی ښځې او خېجه نور صحابه خو بېغم وده شو. هغه 2 صحابه په هغه دره کې په ډیوټی شو چې په دره څوک راونه خېجي او په صحابو حمله ونه کړي. یو صحابي بل ته وایي وی هلکه یو چل به وکړو که نه، وی داسې به وکړو چې نیمه شپه به ته ډیوټي وکړې او نیمه به زه وکړم، ته به هم خوب وکړې زه به هم خوب، او که داسې څوک راتلل را ویښو به یو بل. وی ډېره ښه ده. وی ښه ده ته وده شه او دا لومبۍ شپه به زه ډیوټي وکړم نیمه شپه. وی ښه. هغه یو ملګري وده شو او دې په دره داسې نیغ ګوري چې واقعي څوک را دي چې ځکه نبي علیه السلام فرمایلي دي نو څه چل به لکه یې سوچ وکړو چې دا زما را څوکۍ خواستم قبلې طرف ته ده، نو زه راشه په مانځه به ودرېږم. دا بخاري شریف کې حدیث دی، مانځه باندې به ودرېږم. نو که دې طرف نه څوک راتلل خو ماته به ښکاري که نه، حمله را باندې څوک کوي نو خو دا بل ملګری به را پاسو. چې دې په مانځه ودرېده، واقعي حضور پاک مبارک چې د خولې نه خبره وباسي څه چل پکې وي، نو د هغې د مبارکې خولې خبره وه، د هغې طرف نه د دشمن نیتو پرې راتلل چې هغې وکتل چې په دره خو سړی ولاړ دی، هلکه څوکیدار دی. نو هغه د هغه ځای نه دشمن یو غشي مخامخ که او دې یې وویشته. ګورې اندازه دي چې دا سړی دی او که څه ونه ده، ځکه شپه هم ده او ځای هم لرې دی. دی په مانځه ولاړ دی او داسې رسۍ وویشته چې دی په دې سینه په غشي ولګېد. د زر په دا غشي ځان اخوا که لرې که ویې غورځو، همغسې لګیا دی، اوس مونځ کې لګیا دی، په دې سوچ چې دشمن خو شته، خو دا ودرېږه لږ صبر وکړه، دومره زر دشمن نشي راتلی. ټس چې هغه دوباره وویشته، چې دوباره وویشت دی بیا ولګېده، د مانځه کې بیا د هغه شي کلک داسې ونیو اخوا یې غورځو. وینې خو ترې روانې دي، په مانځه ولاړ دی. هغه سړی هم په شک کې پرېوت چې دا خو انسان نه معلومېږي، ځکه 2 غشي مې وویشتل چې ولګېد او که نه، او که ولګېد نو دې اړقي ولې نه، چې دغه دی نه هغه په بل غشي وویشته، یو غشي باندې ولیدې، غشي دقسې ځان نه وباسي، غشي وښکل څونه ګران کار دی. دې غشي وزرې وي، کله چې په وجود کې نه نوځي که نه، په اسانه نه نوځي، خو چې راوباسي نو هغه وزرې چې راوباسي نو غوښه ځان سره پرې کوي. ټس چې بل غشي هغه وباسي، بس دې کې مونځ زر خلاص که وینې ته بیږي، ملګري ته ملګري پاس وي ولې وی څوک دی، وی داسې دي، وی دی زه وویشتمه، وینې رانه بیږي. او د خدای بنده دا وختي به زه ولې نه پاسولم. خیر بیا خو خپله ډیوټي وکړله او په غشو یې شروع کړه، دشمن یې وتمبو، اخو تښتېد. دشمن خو پوه شو چې دلته دره کې څوک موجود شته. ملګري ته وایي وختي دې ولې نه پاسولم چې په لومبي غزارې وویشتلې. وی یو صورت مې شروع کړی و، ډېر خوږ و، ډېر مزېدار و، نو له مې نه غوښتل چې صورت په میند نیمګړې پرېږدم او تا راپاسوم. دا شوق دی جی. نو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة. الله فرمایي دله به زه ښکلی ژوند ورکړم. ښکلی ژوند څه شی دی؟ دغه د زړه سکون، د زړه اطمینان. پیسه ورسره شته که نشته، خو دی مطمئن دی، دی خوشحاله دی، ټینشن نشته، پریشانی نشته، غم نشته، دک نشته، د زړه فریاد نشته، خوشحاله زندگی ده. موږ نیک عمل نن پرېښی، پریشانو کې پراته یو. ومن اعرض عن ذکری، قرآن شریف کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. الله تعالی فرمایي چې چام زما د ذکر نه ځان غافل کړ نو فان له معیشة ضنکا، دله به د تریخ ژوند ورکم. تریخ ژوند به په دنیا کې تریخي. او ونحشره یوم القیامة اعما، د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاسي ړوند به یې ړوند. د ړوند 2 معنی کې علما، یو دا چې سترګې به بلکل ړندې وي، نظر به نه لګي، او 2 معنا دا چې ګمراه به وي. څه مطلب؟ هلته د هدایت څه دلیل به ورسره نه وي،
قال لما حشرتنی اعما، خدایا د دې ړوند ولې پانس پاسولما، وقد كنت بصیرا، دنیا کې خو زه بینا هم دلایل هم را سره وی دقه رنګې تا زه په دنیا کې هېر کړی نن زمام یېرې. نو که دنیا کې د خدای یاد که که نه، دنیا کې به هم الله نه څوک نه یېرېږي، خو دنیا کې به دې الله پخه یادوي او آخرت کې به دې الله پخه یادوي. ښه اوس آخرت کې د نیک عمل برکت، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. نو دا خبره خو ښکاره چې څوک مونځ کوي الله ثواب ورکوي، دې شک نشته. څوک نفلونه کوي الله ډېر ثواب ورکوي. دا خبره ښکاره ده چې څوک درود شریف وایي، ذکر کوي، مونځ کوي، هغه له الله ډېر اجر ورکوي. خو صرف د نیک عمل د تمنا برکت ته تخیم. د حضرت احمد ابن حنبل په ګوان کې یو لوار اوسېده، اوسپنې به ټکولې، لواري کوله، چې مړ شو چا په خوب کې ولید. وی الله د سره څه وکړل؟ وی ته ماته نه ګورې؟ په باغ کې د جنت ګرځي، لوار په باغ کې ګرځي او ډېر خوشحاله دی، میوې دي او شنې دي او خوشحاله دی. وی الله را سره څه وکړل؟ وی ماته نه ګورې چې په دې باغ د جنت کې ګرځم، مزې مې دي، خوشحاله. او وی خدای د احمد ابن حنبل سره یو ځای کړم، د هغه مرتبه الله را کړه. او دې چې را پاسېد سوچ یې وکړه چې احمد ابن حنبل خو د هغه مرتبه د څنګه میلاویږي. امام احمد ابن حنبل خو ډېر لوی سړی تېر شوی دی، د دین په امامانو کې یو امام تېر شوی دی. 6 د نبی علیه السلام احادیث ورته یاد، قرآن شریف تقریبا 6.5 آیاته دی کم او بیش. نو ته اندازه لګوه، یو حدیث د یو آیات عمرې دی نه کله زیاتې دی نه غټه مي اوږده مي. قرآن خو متن دی، آیت راکوټې دی، حدیث غټ دی. نو ته سوچ کوه چې 6 حدیث څومره جلدونه ته جوړېږي. 6 د نبی علیه السلام مبارک حدیث ورته یاد دی. او د حدیثو درسونه او د فقه مسایلو ډېر لوی شخصیت و چې ته انشاءالله یو موقع باندې به درته د حالات ذکر کوم. نو دا سړی چا چې خوب کې دا لوار لیدو، هغه وی چې دا څنګه عجیبه خوب دی چې دې ما په جنت کې ولید، په باغ کې، او د احمد ابن حنبل مرتبه ته څنګه میلاویږي. یاره ودرېږه دې د ښځې نه تپوس کوم چې د څه داسې نیک عمل کوم. دا نیکان خلک په دې طلب کې وي چې دې په کومه نیکۍ دې مقام ته ورسې چې داسې زه به وکړم. ښځې له یې ورغی، وایي ستا خاوند مې خوب کې ولید، د جنت په باغ کې مې ولید، ډېر خوشحاله دی. او دې راته وایي چې ما له خدای د احمد ابن حنبل مرتبه را کړه، ستا د دې خاوند څه عمل و؟ څه یې کړي دي؟ هغه وایي چې د ما خاوند خو څه داسې خاص عمل نه دی کړی. وایي نه خامخا به یې څه عمل کړي ښایه، د شپې مونځونه کول، وایي نه ماسخوتن مونځ به یې کوده به شو، صدقې یې ورکول، یاره بس وایي عام خپل زکات به یې ورکو، داسې څه خاص خبره نشته. روجې ډېرې نیولې دي، وایي نه دغه رمضان روجې به یې نیولې، نور خو څه نه دي کړی. یاره وایي څه عمل خو به ښه وایي 2 عمل یې و، ما ته چې د ما د خاوند کم عمل معلوم دی هغه درته ښیم 2 عمل و. یو عمل یې دا و چې ده به د لواری کار کو، سټک ورسره و، پلک ورسره و، هغې باندې سندان به ورسره و، سټک به ورسره و، اوسپنې به یې لرونه و، چړې او چاقوانده به جوړ و. خو چې کله به ده بانګ واورېد که نه، نو که سټک به یې اوچت کړی و او دا به یې رابره و اوسپنې له، نو سټک به یې دقسې په لاس کې ونیو، په ځمکه به یې کېښود، غوزار به یې بیا نه کو چې زما د الله د طرف نه ما ته آواز وشو. دا به یې نه کول چې ولې که سټک خو مې سیم اوچت کړی دی، نو دا ټک خو به ورکم که نه، په دې ټک خو نه ناوخته کېږي، په ځمکه एकदम نو د اوسپنې له برابر وم که نه، نه خو چې بانګ الله اکبر به یې واورېده، نو بیا به یې سټک په لاس کې دغسې ویزان ونیوه، غوزار به یې نه کو، په ځمکې به یې کېښود او اوچت به شو، منزله به راته. او دا ټکې به وې ملګرو ته چې بس بند کې کار، زما د الله د کور نه ما ته د الله بلاوراله، ما خدای غواړي. نو الله اکبر اواز چې وشي نو موږ ته څوک اواز کوي؟ اواز خو حاجي صاحب په خولې کېږي، خو دا اواز د چا طرف نه کېږي؟ د الله طرف نه. دا ډېره لویه خبره، موږ هېڅ توجه ور نه کړه. موږ هلته بانګ ویلې کېږي، دلته موبایل باندې ملګري موبایل رنګ کړی دی، موږ خبرې کوو سره، هلکه څنګه یې فلان کې ډېرې خبرې اوږدې کړو، هلکه مهرباني وکړه د بانګ وخت کې موبایل مو اوچتوه، چل کېږي. او که د بانګ په وخت کې درته په موبایل رنګ راغی بند کوه، هلته بانګ ویلې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بانګ ویلې کېږي، د بانګ جواب ورکړه، جواب د بانګ دې ورنه کړه، د الله را طرف نه تا ته اواز کېږي، هغه اواز دې واونرېده، ملګری ښه دی که خدای ښه دی؟ بلکې دا خو لا رستو خبره ده، دلته اقامت شروع شي الله اکبر، هلته موږ په موبایل ملګرو سره خبرې کوو، داسې ده که نه ده؟
دا زمونږ شوق دی د عبادت سره نشته شوق. نو یو خو پکې دا عمل و چې بانګ به وي نو څټک که به یې لاس کې نو په ځمکه به یې کې خو غزار به یې نه کوو. او دویم څه عمل و، وی د احمد ابن حنبل زمونږ په ګاونډ کې اوسېده، زمونږ او د هغه دیوال شریک دی. نو موږ به په اوړي کې بره په چت څملاستېدو، لاندې ګرمي وه. نو موږ ته به احمد ابن حنبل ښکارېده. نو چې موږ به بره په چت اوده کېدو، احمد ابن حنبل به پاسې د شپې به تهجد کول. وی زما د خاوند به یو ټول عمر هغه داسې کړي دي، یو سوړ اسویلی به یې وکړ. یا الله بلا بچي دې را په غاړه کړي دي. څوک هم خدایه که دا سټک نه وم بچي به مې څه خوري، که دا مزدوري نه کوم نو بچي به مې څه خوري. او خدای ډېر دروند سټک دی، ټول ورځ وم ستړی مس دې وخت کې خوب عبادت نشم کولی. نو الله که دا بچي دې نه وې را په غاړه کړي او دا دروند سټک دې لاس کې نه وې را کړی، نو ما به مست احمد ابن حنبل په شان مونځ کوم. افسوس څنګه خدای تا ته ودرېد او څنګه بېغمه تا ته تهجد کوي او تر ټوله شپه لګیا دې تهجد کوي. نو خدای ستړی نشم کولی. او که د شپې به دې چېرته په ډډه وړېده نو بیا به احمد ابن حنبل ته وکتله به په مانځه ولاړو، ده به بیا دغه اسویلی وکړو. یا خدای څه خوند کوي دا مونځ، څه لذت دی په دې مونځ کې. ارمان که ستړی نه وې، دا بچي دې نه وې را په غاړه کړی، دا سټک دې لاس کې نه وې را کړی، نو ما به دا اوس مونځ کوو. وی دقه دوه خبرې دي، د دې دوه خبرو د وجې نه وله خدای په جنت کې د احمد ابن حنبل مرتبه ورکړې ده. ګوره نیک عمل یې نه دی کړی، صرف د نیک عمل تمنا یې کړې ده، آرزو یې د نیک عمل کړې ده. نو چې یو سړی نیک عمل وکړي په هغې به الله څونه خوشحالېږي. او پټېنی نیک عمل، یحیی ابن اقسم یو ډېر لوی عالم دی، دی وایي یو ځل احمد ابن حنبل اودس کو، امام احمد ابن حنبل. نو زه د هغه نه په لختي باندې سر ته ناست وم، ما اودس کو. وی چې مې وکتل شاته احمد ابن حنبل اودس کوي، وی را پاسېدم. وی ما وی چېرې دا زما اوبه په دې ډېر لوی امام د پاسه ور روانې دي، نو شاته دا بې ادبي ده. نو شاته کېناستم، شاته مې اودس وکړ، لږ احترام مې وکړ. اوس داسې ګناه نه ده چې یو سړی د لختي په سر اودس کوي او روانې اوبه پلیتېږي هم نه، هېڅ نه پلیتېږي. او که تا د مخ نه لګي اوبه دا مستعملې اوبه په لختي کې پرېوتې، دا معمولي دي، د لختي اوبه ډېرې دي، نو دې سره نقصان اوبو ته نه رسي. داسې هم طاهر دي چې نورو کې ګډې شي، مطهر هم شي، خبره خلاصه شوه، هېڅ نقصان نشته. خو لیکن د یو عالم احترام یې وکړه، قدر یې وکړه. نن موږ څنګه د عالمانو احترام کوو چې کنځل یې خوله پاکه او ډس په ملا کنځل، خو چې کور ښځې سره هم جنګ وکړو نو ملا ته کنځل، نو که بچي ته سره هم په جګړه شو نو ملا ته کنځل. معاشره کې موږ ته دا عالم ډېر کمزور ښکاري. ګوره د یو عالم قدر یې صرف دومره وکړو چې اودس یې بره ونه کړه چې زما اوبه په ده ورځي، نو شاته کېناسته. دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید، وی د یو باغ کې دا ولاړ دی، ما ولیده، او دا لاس یې موټی کړی دی او په دې لاس یې رومال پروت دی. ورته وایي چې یحیی ابن اقسم دا لاس کې دې څه دي، خدای در سره څه وکړل؟ او ورته وایي چې څنګه زه مړ شم نو الله تپوس وکړو څه دې راوړي دي؟ نو ما سره جواب نو. د خدای جواب چا سره دی؟ څه دې راوړي دي؟ جواب نشته را سره. وی ما ته وایي چې زه په یو عمل دې بخمه. الله په څه عمل؟ وی یو ځل ته اودس کو، نو دې شاته چې دې وکتل احمد ابن حنبل زما د دین یو عالم اودس کو، نو د هغې احترام دې وکړه، د هغه نه لاندې دې اودس وکړه، دا په دې عمل مې وبخلې. ای وروڼو د عالم احترام چې سړی کوي په څه وجه کوي؟ په دې وجه دا تورنګزو دی؟ نه. په دې وجه دا د عمرزو دی؟ نه. په دې وجه چې دې ماله پیسې را کوي؟ نه. په څه وجه کوي؟ د په سینه کې علم دی. علم څه شی دی؟ قرآن او حدیث. نو چې تا د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیثو قدر وکړه کنه، نو د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیثو قدر چې دی وکړه، دا د چا قدر دی؟ د الله او د رسول. په دې به الله نه خوشحالېږي؟ وی ما دوی زه جنت ته، وی جنت ته چې ورغلم ومې کتل احمد ابن حنبل لګیا د حدیثو درس کوي، طالبان ورته ناست دي، درس روان دی. دا یو مسله ده چې د بعضې اعمالو الله په جنت کې هم تکمیل کوي. ګورې ښه، د بعضې اعمالو په جنت کې هم تکمیل کوي. دا د طالبانو اوږده خبره ده. وی خیر چې ورننوتم، اوس احمد ابن حنبل لګیا حدیثو درس کوي، طالبان ورته ناست دي. وی زه ورغلم دیم خوا کې ودرېدم، ورنه خوشحاله شوم. وی دې کې یو حوره راله، هغې سره په زولی کې ملغلرې وې، وی هغې پې د پاسه وشیندلې. وی چې ملغلرې پې ور واچولې داسې برېښنا شوه. وی ما لاس اوچت کې یو ملغلره مې د لاس کې تېره ونیوه، نو دا رومال مې پې د پاسه اچولې، دا مې لاس کې هغه ملغلره ده.
زما وروڼو پوټینې نیک عمل، ډېر پوټینې عمل خدای پاک په څومره لویه مرتبه ورکوي. نو الله فرمایي فلنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. ځینې قرآن کې الله وایي چې دنیا کې تا دا نیک عمل کم په شوق او په خوشحالۍ وکړو، د دې اجر به الله تعالی په خپل شوق او په خپل خوشحالۍ درکوي. ستا شوق ډېر دی که د الله، ستا خوشحالي ډېره ده که تا سره څه دي، الله سره هر څه ډېر دي. نیک عمل دنیا کې هم فایده ورکوي، نیک عمل آخرت کې دی برکات دي. نو څه برکات یې پاتې دي انشاءالله چې هغه آینده جمعه کې درته بیان کړم. دعا وکړئ الله موږ له دې نیک عمل توفیق راکړي، خدای نیکو سره هم شوق پیدا کړي، الله زموږ روحاني بیماری روغې کړي، جسماني بیمارو هم شفا ورکړي. زموږ دلته رجب یو ملګری نصر الله بیمار دی، ډېر روزونه بیمار دی، غریب. دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي، الله ته وله روغ صحت ورکړي. نور څوک بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. خدای که څوک روحاني مریضان دي هغې هم شفا ورکړي. الله زموږ عبادت سره مینه پیدا کړي، شوق پیدا کړي. الله چې څوک په پریشانو کې مبتلا دي پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. بعضې دوستان دي زموږ د جمع ملګري دي، بعضې لرې ځای نه راغلي دي چې بعضې دوستان ته څه پریشانۍ دي، دعا وکړئ چې الله هغه پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. خدای زموږ حاجتونه پوره کړي، الله زموږ ټینشنونه په خوشحالو باندې بدل کړي. رب ذوالجلاله که د چا اولاد دي نارینه اولاد وله ورکړي. پروردګاره که چاته څه قسمه دشمنۍ وي هغه وله په روغو باندې بدلې کړي. الله زموږ اتفاق نصیب کړي. خدای که څوک کاروبار یعنی کاروبار کې وله برکت پیدا کړي، که څوک ملازمت پیشي تنخواګانو کې برکت پیدا کړي، که څوک زمینداري مزدوري کې هغې له په زمیندارو مزدورو کې برکت پیدا کړي. که د چا روزګار نشته الله ته وله د حلال روزګار نصیب وګرځولی کړي. الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي. خدای ته زموږ نه راضي شي، الله ته زموږ نه راضي شي، خدای ته زموږ نه راضي شي. جنت الفردوس هم نصیب کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. منځګزار مخکې څومره فاصلې سره تقریبا داسې یو 3 غزه فاصلې سره تېرېدی شي. اصل خدا دی چې دا منځګزار په مانځه ولاړي د سجدې ځای ته ګوري او بیا هم د نظر لاندې کوم علاقه راځي هغې کې مه تېرېږه، لږ مخکې تېرېږه، یو 3 صفه مخکې ته تېرېدی شي. یو کلي کې 45 کورونه دي خو دوکانونه پکې نشته، د لوس سامان پکې نه میلاوېږي. جمعې مونځ په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک صحیح نه دی. سپې د څوکۍ دپاره ساتل څنګه دي؟ بلکل ټیک دی. د څوکۍ دپاره سپې دا ساتل دا ښه شی دی، یا د ښکار دپاره سپې ساتل یا ګډو کیلو دپاره سپې ساتل دا ښه شی دی. زه پکې یو بله خبره هم لیکلې ده، د پاکستان کرکټ ټیم ته وایي دوا وکړه چې کامیابي ورته میلو شي. داسې کار دی. زه به دا دوا وکړم چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې کوم مذاکرات شروع دا دی خدای کامیاب کرکټ نه دا شی غوره دی. که دا مذاکرات خدای کامیاب کړي نو دا به فایده مند شي د دې قوم او د ملک لپاره. او زه ته د ما د جمعې مقتدي چې ته په کرکټ خوشحالېږې نو ستا دپاره به ده ویم چې خدای د کرکټ هم کامیاب کړي. نو مقتدیان خو به خوشحاله وو که نه. نو ګوره بله شپه ما ته خو پته نه وه، یکدم مې کتاب په ده دی کې ډزه ډوزه ډزه ډوزه ډزه ډوزه بله ډزه ما خدای سکون ختل. څه مسله جوړه شو، برنډې ته راووتم، د یو ځای ډزې دي هغه چې بل ځای نه دی هلته بل ځای نه دی هلته خدایه څه چلو شو. بیا مې کیدای شي چې د نتیجه به وتي، اکثر خو مې نتیجه خو در ولي د شپې خو نه وځي. سهار چې مدرسې ته لاړم طالبانو ته مې تپوس وکړ مې دا څه چلو؟ وایي دا کرکټ پاکستان ګټلی دی. خدایه پاکه ټول خلک یې په غم اخته کړی کرکټ، ټول خلک ډیوټۍ له څوک نه دي، ټي ویګانو ته ناست دي، رښتیا خبره مونځ یې پرېښي او کرکټ ته ناست دي. اسرائیل د یهودیانو واحد ملک دی چې هلته کرکټ مرکټ نشته. هغې خپل ملک له ترقي ورنه کړو چې کرکټ کوو. او د پاکستان جینکې هم کرکټ له انډیا ته روانې دي. افسوس دی که افسوس نه دی؟ بهر کیف هر څه چې دي خو زموږ د جمعې مقتدي دی غریب شوق دی. د شوق دپاره مونږ ووایو چې خدای د پاکستان دی الله په هره موقع کامیاب کړي او الله یې زموږ د ملک له ترقي ورکړي. خو دا به دعا کوو چې خدای زموږ د ملک پاکستان د قرآن په رڼا باندې روښانه کړي. دا دعا به کوو. د یوې دعا دپاره پېښور نه راغلي مو څه مشکلات هم دي، الله یې ټول حاجتونه پوره کړه، مشکلات ته الله په خیر او په خوشحالو بدل. ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ. صدایدین اسلامی کیسټ اینڈ سی ڈی سنټر نشترآباد نز مدینه مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله ښکلی دکان. 0301 او بل نمبر دی 0345 91 47 115.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مردار چاند کرمل مدی تخندی ولی فجنغنی ولی دمرد بل پمرگنا دانا خوشالی ولی دمرد بل پمرگنا دانا خوشالی ولی مردار چاند کرمل مدی تخندی ولی فجنغنی ولی دمرد بل پمرگنا دانا خوشالی یورت باستای ستا پکر غوغاوی ویوار ټولایا ټول بپ جړاوی یورت باستای ستا پکر غوغاوی ویوار ټولایا ټول بپ جړاوی ویوار ټولا ټول بپ جړاوی دادا سورہ عائش شرط دے پینا زیگے ولی فجن ولی گے ولی دمر دبل پمرگنا دانا خوشالی گے ولی دمر دبل پمرگنا دانا خوشالی گے ولی سرکڑ لگ خطا خطا پگریوانا پاتی دے پاتی پاتی دا جہانا سرکڑ لگ خطا خطا پگریوانا پاتی دے پاتی پاتی دا جہانا پاتی دے پاتی پاتی دا جہانا دا رب دا حکم نخلاف غفلو سیگے ولی فجلو ولی گے ولی دمر دبل پمرگنا دانا خوشالی گے ولی دمر دبل پمرگنا دانا خوشالی گے ولی کدی بے حدا مل دولت شی فاتح لتانا باقو بتاشی کدی بے حدا مل دولت شی فاتح لتانا باقو بتاشی فاتح لتانا باقو بتاشی خالنا سنا با ترزی تنا پوئے گے ولی فجنو ولی گے ولی دمر دبل پمرگنا دال خوشالی گے ولی دمر دبل پمرگنا دال خوشالی گے ولی دا دنیا عمر دی محدودا چر نشے پی خوشنودا دا دنیا عمر دی محدودا چر نشے پی خوشنودا چر نشے پی خوشنودا دا زوالی گندن پخوب کے تا ڈوبے گے ولی دا زوالی گندن پخوب کے تا ڈوبے گے ولی فجنو ولی گے ولی دمر دبل پمرگنا دانا خوشالی گے ولی دمر دبل پمرگنا دانا خوشالی گے ولی غمگین عثمان آخر امریبا دا دی دنیا نا یوزل زیبا غمگین عثمان آخر امریبا دا دی دنیا نا یوزل زیبا دا دی دنیا نا یوزل زیبا عمر دی تیر شلو دا خوبا نوی حیگی ولی عمر دی تیر شلو دا خوبا نوی حیگی ولی فجنو ولی گی ولی دمر دبل